السلام علیکم دوستانو. دوبۍ کې د شوګانو په نوم کوم کارونه روان دي؟ که غواړئ چې تاسو هم خبر شئ ویډیو را سره تر اخره وګورئ او که تر اوسه پورې هم زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی دا هم درسره سبسکرایب کړئ. دوستانو نن سبا دوبۍ کې د دوبۍ ازادي ورځ مناو کیږي چې په دې کې ځینې پښتانه هم په غلطو کارونو پیسې ګټي. د پښتو شو بیله خبره ده چې مینوال ورته راځي او د سندرغاړو سندرې اوري چې د شو په نوم ځینې خلک خپلې ښځې یا نورې اداکارانې د غلط کار لپاره بیایي. دا ډیره غلطه خبره ده. دوستانو مراد جهانګیر او نورې ډمانې به ولوي خو د دې لپاره نه چې هلته ډانس وکړي. دوی د مسافرو نه پټ پیسې اخلي او دا ډمانې ورته هوټلونو ته ورلیږي. دوستانو دا خبره مونږ خپله نه کوو ځکه چې نیلم ګل په خپله څو ځله ویلي چې زه به مراد دوبۍ ته د دې کارونو لپاره بوتلم. نو پوه شئ چې په دې نورو ډمانو به هلته کوم کارونه کیږي. الله جل شانه دې نور د دې خلکو ته د نیکۍ هدایت وکړي. په کمنټ کې امین ولیکئ او تر بلې ویډیو هم په لوی الله سپارم.